Bayi په بده کې نه شاور مکرو نن سهار هم دغه شان جوړه وه، اوس هم جوړه ده. 3 घंटों کې سړی پاکستان ته راسي. السلام علیکم. رالم یرموک ته میډم مې کوزه کړه هسپتال کې. اوس ریګولر ډیلی اوس بیا هسپتال سټارټ شو چې نن راغله دی دا به اوس په مخه بیا راځي دی هسپتال ته. خیر ما ته وایي انتظار وکړه راوځمه. دې نه مخکې تللی یم صیدلیا ته، صیدلیا نه دی ده دا دوايي مې ورله راوړه، وایي دا هم نه ده، دا به اوس بېرته چې واپس شو دي جانن وایي هغه صیدلیا ته به ورشې دوايي واپس کړه. ما ویې صحیح ده، نو اوس به دا دوايي هم بېرته واپس کوم. بھائی بغیر د ایسې نه کار کېږي هم نه، که ودرېږم نو ایسې بیا یخ نه وي او د هغې د ایسې د لاسې اوس زه ګرځم روډونو ګرځم چې کله رینګ وکړم ورځم به او چې ګاډی بند کړم نو بیا ګرمي ده. بھائی د ایسې نه بغیر بیخي ګزاره نه کېږي. دا سوډان دی، دا هم ډرایور دی زما په شان ته په یو کور کې، ماشاءالله دومره لوړ دی وګورئ، زه په کوم ځای کې وم دا په کوم ځای کې بھائی نن د 2 ریل والا په بس کې موږ روان یو شمسي ته. ایسې دومره یخ یاسې دی که نه ښه زبردسته، نورو په شان نه دی، نورو بھائی دا مخامخ چې کومه لګېدل دی دا ماشین دا یو دا ډایرکټ چې کارډ دی د مخامخ کې ستانه د کارډ نه به بیا پیسې کټ کړي. دا ښکلی سیسټم دی، 4 ریال باندې کټ کړي بس پیسه ختم. بھائی 2 نیمو کې ټوکیا راوړل او باندې شپږ بجې دومره ټایم یې واخیست لکه پاکستان ته سړی په سفر ځي 3 घंटों کې سړی پاکستان ته راسي، دومره ټایم پکې ولګېد. بھائی راورسېدو ایله پاتې ته بھائی په بده کې نه شاور مکرو شاور مې وکړی اوس روان یم مخې ته په بس سټینډ ته نه ځم په ټکسي کې به ځم سمسي ته ډېر ټایم به په 2 نیمې घंटों کې د 10 نمبر نه بچې ته راورسېدو 10 اول لمونځ کوو د مانځه نه بعد به بیا شمسي ته ځم. 2 نیمې بجې چې راغلو د سټوډیو ته نور میډم مې کوزه کړه دنده تلل ده او بهر ورته ولاړ یم انتظار کوم او د دې ځای نه چې کور ته لاړ شم بیا به ځم دغه ته مدرسې ته او وړه ماشومه بیا مدرسې ته وړم بېګا زه شمسي نه زه منپوهې نه تقریبا 1 بجې راغلی یم د شپې 1 بجې راغلی یم ډېر زیات ناوخته او سهار په 8 بجې بیا راپاڅېدم. په دې کور کې ښه دا ده چې لکه د سهار نه د دې ډیوټي نه کار یې نه وي چې کار یې د ماسپښین نه وروسته مازدیګر ماسخوتن کې داسې سټارټېږي. مازدیګر خو لازمي ده یوه وړه ماشومه به سکول ته وړې د هغې نه وروسته لکه بل خاص کار نه وي ماسخوتن کې کله ناکله راوځي که نه راوځي هم نه اکثر نو کار پکې هېڅ خاص نه وي. بیا بل ګړی راته بیا ګرم شو مدرسې ته رالم په بل کې وړه ماشومه مې راوړه او بل ګړی به اوس یا به اوس ورکشاپ ته بوځم یا به سهار بوځم ډېر زیات ګرم شوی په لاره باندې. هغه مې بېرته واپس کور کې ودرو کور ته لاړم او بیا مې دا بل راوایستو. دا مدرسه د وړه ماشومان راولي دلته مدرسې ته تقریبا 160 روپۍ ورځ ده دې ښه مدرسه ده صرف راځي وړه پکې خپل انجوای کوي بس نو نه پکې سبق شته بل څه پکې نشته نوم یې والا صرف د مدرسې ورکړل دی. بھائی دا ذات لا دوړه ده غبار څومره دوړه ده چې او هوا هم پکې برابر ده ټوله شګه ده خاوره. نن سهار هم دغه شان دوړه وه اوس هم دوړه ده 15 منټه او 7 بجې د سهار میډم مې کوزه کړه بیا په دې هفته کې زما هسپتال ډیوټي شروع شوه. میډم مې کوزه کړه اوس رالم پارکینګ ته ویل که زه ایسار وم نو رینګ به ته وکړم ته ځه نو اوس د هغې د رینګ انتظار ته چې رینګ یې وکړو پته به یې ولګي چې یا به وایي چې ایسار شو یا به وایي چې ځه وایي زه ایسار یم او ته ځه وایي بیا به تا رینګ وکړم نو زه دې اوس روان شم کور ته او چې کله رینګ وکړم بیا واپسې راځم. دا به یې دې سر ته هسپتال ده دلته مې کوزه کړلم
بھائی دا د ریاض میټرو بس دی پرون چې راته کوم ګاډی ګرم شوی هغه اوس ورکشاپ ته بوځم دا هفته زما په ورکشاپ او په هسپتالونو کې تېره شوه ورکشاپ ته راورسېدو دلته مخکې د ورکشاپ دی وایي دا ورکشاپ دی وایي ګاډی هم دې ورکشاپ ته راوستی دی نور ګاډي هم پکې ولاړ دي خو د دې ګاډي په مرض څوک پوهېږي نه چې څه چل پکې دی وایي مازدیګر پورې تا پرون مازدیګر به مونږ چې اوس بس کار نه یو سعودي ته مې رنګ کله خو موبایل نه اوچتای چې ورته وایم چې ګاډه ورته پرېږدم که نه هغه بس موبایل نه چوتای چې راپاسې چې رنګ راته وکړي بېرته بھائی د ورکشاپ او د هسپتال یو حال دی راځه تي نو اوس ترې روان یم بېرته کور ته ګاډی مې پرېښوده ماسخوتن یا سبا پسې بیا راځه چې زه کله سیټ کړو رنګ به کوي چې رنګ یې وکړو نو راځم په پسې بھائی دا خپل ګاډی چې پرېږدی دا په ټاکسي کې روان شه اوس ټاکسي هم نشته په دې روډ روان یم ټاکسي راشي نو ځم به ټاکسي نشته د ګران نه ګران کار دا دی خلک چې کم کار کوي په دې ګرمۍ کې د حدیدو کار داسې اسان دی